د کابل د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ځواکونو هغه کس په 12مه ناحیه کې نیولی دی چې له هیوادوالو څخه یې 210 موبایلونه غلا کړي وه. یک نفری را ما به مربوطات حوزه 12 گرفتار کردیم که تقریبا سرقت 210 سیت موبایل را که بالای ثابت شده است، اعتراف هم دارد، اقرار دارد. دیگر با کسانی هستند که شکل سازمان یافته است با خود دارد، اونها هم تحت پیگرد ما هستند که اونها را هم گرفتار بکنیم. 210 سیت موبایل امروز امی کسی که ما گرفتارش کردیم او را مستند ما بر شما نشان هم میتیم. نفر را ما گرفتار کردیم که تلفن ها را هم دزدی کرده است و حتی با بالای کدام دکاندارانی که فروش کرده است اونها را هم تمامش را ما دریافت کردیم، تمامش را تعقیب کردیم. دیگر هم قضیه را ما انکشاف میتیم. زیاد قضایی است که ما نفر را گرفتیم با دهها با صدها تلفن به امروز گرفتار کردیم او او را به پنجه قانون سپردیم. دغه کس له تیرو 4 میاشتو راهیسې د خپل د خاله د زوی په همکارۍ دغه کار کړی. نوموړی په خپل جرم اعتراف کوي او زیاتوي چې په راتلونکي کې به په دې ډول کړنو لاس نه پورې کوي. او د 4 میاشتو راهیسې ما د موبایلو کار کوم. د ما د خاله زوی و، نو 4 میاشتې مخکې چې کله ما دا کار شروع کړ نو زه یوه ورځ د مکتب د خوا نه راروان د په شینواري مارکېټ کې کار کوم د موبایلو. ما ته یې ویل چې زه دا یو موبایل د دې دوکاندار نه اخلم، په بل دوکاندار نه خرڅوم، همدغسې کول. بعد د هغې وخت نه پوه شوې ما ته به ویل چې زه د یا د پاکستان نه مال راوړم یا د ویش نه مال راځي، پوه شوې زه دا اخلم دلته خرڅوم. اخره کې کله زه چې دلته راغلم پوه شوې زه د معاون د کشف راویستم، زه خپله راغلی. د امنیتي ځواکونو له لورې د هغو کسانو موبایلونه هم بیرته خپلو مالکینو ته سپارل شوي چې د زکي نومي کس له لورې غلا شوي وه. دغه تذکره عمومي ریاست مخته د جیبه څخه سرقت شوی، بیا لوستل شو، بیا ما وزارت داخله ته عریضه وکړه د هغو د الکترونیکي امنیت په همکارۍ څخه ما سره د دوی په همکارۍ په خاطر باندې اومې حوزې ما ته د امنیت کشف تلفن لاسته راوړل. یک عدد موبایل من گم شده بود 1 سال پیش. فعلا عرضه کردم به وزارت داخله، فعلا موبایل خود سالم دریافت کردم. یک تلفن ما 2 ماه پیش گم شده بود، امروز تسلیم شدم تلفن خودم. د کابل د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د الکترونیکي جرایمو د برخې مسؤلین وایي چې یاد کس د کابل په احمد شاه بابا مینې کې نیولی دی او دوی یو بانډ هم لري چې د نورو غړو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. پښیمانه ښه ډېر پښیمانه یم ځکه چې زما آینده تباه شوه، هغه نشته زما آینده یې تباه کړه. څه غواړې د امارت نه؟ د امارت نه دا غواړم پوه شي چې شی هغه کوم قانون چې ایښودل شوی پوه شي موږ په قانون باندې پیرویان مشکل نشته. د دغه کشف د امنیت مسؤلین وایي په تیرو 4 میاشتو کې په 10 ډولو بېلابېلو قضیو کې هغه کسان نیولي دي چې جرمونه یې ترسره کړي وه. لله الحمد تقریبا قضایایی که در کابل صورت میگیرد قضایای جنایی، سرقت‌های مسلحانه و همچنان سارقین سازمان یافته، سرقت‌های منزل و دیگر جنایت‌های، حتی جنایت‌هایی که اختطاف صورت گرفته است یا قتل‌های صورت گرفته است. الحمدلله ریاست تحقیقات جنایی خصوصا جرایم الکترونیکی اکثریت مجرمین را از طریق الکترونیکی یا از طریق لوکیشن و ریکارد و CDR و غیره چیزی که مربوط ما میشه از اون طریقه ها انشاءالله ما مردم را مجرمین را گرفتار کردیم، به پنجه های قانون سپردیم که تقریبا در این مدت سال جاری مدت 4 ماه ما تقریبا 20 نوع تخلفکارا و جرمها را ما تعقیب کردیم، اونها را گرفتار کردیم که جرمهای مختلف است. دغه امریت زیاتوي په تیرو 4 میاشتو کې 390 کسان نیولي او د قانون منګول ته یې سپارلي دي چې په دې کې د غلا، قتل، اختطاف او نورې قضیې دي. و تعدادی که ما مجرمین را گرفتار کردیم به این مدت چند ماه 396 نفر 396 نفر را از طریق تلفن، از طریق ریکاردهای اونها ما اونها را گرفتار کردیم. و یک چیز دیگر را هم برای ملت مردم کابل و خصوصا برای مردم افغانستان ما به صراحت و وضاحت میگیم که الحمدلله امارت اسلامی خصوصا قماندانی ولایت کابل امکانات بسیار قوی را به دسترس ما قرار دادین که کسانی که جرم را مرتکب شوند ما می توانیم که اونها را از طریق تلفنشان اونها را کنترل بکنیم، گرفتار بکنیم. د الکترونیکي جرایم د کشف مسؤلینو په هغو هیوادوالو غږ کوي چې ټلیفونونه یې غلا شوي ترڅو یا د امریت ته ورشي او د عریضې په کولو سره بیرته خپل موبایل ترلاسه کړي.